السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې روغ او جوړ به راست ملګرو. عبدالرحمن احمد له ټیکنیکل پښتو ټي وي یوټیوب چینل څخه تاسو لپاره حاضر یم او نن تاسو یو اپلیکیشن ښیم. دغه اپلیکیشن دی په دغه کې تاسو کولی شئ نن سبا تاسو هر چا ته ضرورت موبایل کې لکه یو اپلیکیشن غواړي چې ډول سي، یعنې زه غواړم چې دوه ویډیوانې په یو اپلیکیشن کې خلاصې کړم، یا مسنجر وي، وټساپ وي او داسې نور څه وي، هر یو اپلیکیشن چې وي په هغې کې بیا تاسو کولی شئ دغه اپلیکیشن تاسو ته ښیم. په دې طریقې سره نن د ویډیو کې به تاسو وګورئ. بیا تاسو کولی شئ چې هر یو اپلیکیشن ستاسو د موبایل چې کوم هر یو اپلیکیشن وي تاسو وغواړئ نو هغه ځان ته تاسو ډبل کولی شئ. نه لکه یو آی ډي به مو په یو کې وي او یو آی ډي به مو بل کې وي. ډېر اسانه کېږي او ډېر یو زبردست اپلیکیشن دی. دې سره تاسو همدغسې کولی شئ. ستاسو به دغه طریقې سره زه درته ښیم، د اپلیکیشن نوم هم درته ښیم او دغه اپلیکیشن تاسو کوم ځای نه ډاونلوډ کولی شئ. دغه اپلیکیشن تاسو بس په اسانۍ سره دغه کومه ویډیو چې تاسو اوس ګورئ هم د دې ویډیو لاندې خپل نوم چې لیکل شوی دی په دې نوم باندې به کلیک کړئ. چې نوم باندې مو کلیک کړو تاسو ته بیا لاندې ډسکرپشن راځي. هغه ډسکرپشن کې به تاسو د ما لیکلي وي دغه اپلیکیشن د لاندې لینک څخه ډاونلوډ کړئ. تاسو به هغه لینک باندې کلیک کړئ. لینک باندې چې کلیک کړو نو بیا به هغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ او خپل موبایل کې انسټال کړئ. چې کله انسټال کړو هغه به خلاص کړئ او په اسانۍ سره به هغه بیا تاسو ته وښیم چې دغسې به ځان ته اپلیکیشن یې ډبل کړئ، چې هر یو اپلیکیشن تاسو وغواړئ ځان ته ډبل کولی شئ. نو راځئ ورځو او هغه اپلیکیشن تاسو ته ښیم. ټول نه مخکې تاسو څخه یو کوچنی غوندې هیله لرم ملګرو، کوچنی به دا چینل نه وي سبسکرایب کړی حتما یې سبسکرایب کړئ او سره خوا کې د ګنټې نشان باندې کلیک کړئ. که ویډیو مو خوښه شوه لایک یې کړئ او خپل ملګرو سره یې شیر کړئ. نو دغه ګوره تاسو ته ښیم د اپلیکیشن نوم چې کوم دی دا دی. دا تاسو ګورئ پرلل سپیس چې کوم دی دا اپلیکیشن دی، دا به تاسو ډاونلوډ کړئ همغې طریقې سره چې کومه ما درته اوس وښودله. ډسکرپشن کې هم شته او پلی سټور کې هم تاسو پیدا کولی شئ. چې کله مو دا انسټال کړو نو تاسو ته به دا اپلیکیشن داسې خلاص شي. سمه ده. نو اوس تاسو کتلی شئ دې کې تاسو ځان ته کله مو داسې خلاص کړو هر یو اپلیکیشن ځان ته ډبل کولی شئ. نو مثال د هغې تاسو ګورئ ایډ اپلیکیشن لیکل شوی دی دلته لاندې. دا ایډ اپ ګورئ دې باندې به کلیک کړئ. ګوره ایډ اپ باندې ما کلیک کړو نو دلته اوس ماته د خپل موبایل کې چې زما څومره اپلیکیشن انسټال وي هغه ټولې ماته راغلي او بیا زه کولی شم چې هغې کې هر یو اپلیکیشن زما خوښ وي هغه زه ځان ته ډبل کړم. نو دا دی تاسو ګورئ دغه ټول اپلیکیشن یې ماته راواخیستلې. دا زما موبایل کې دا ټول انسټال شوي دي. تاسو کتلی شئ دا اپلیکیشن ټولې ما سره انسټال دي. نو ایډ پرلر کې یو اپلیکیشن دی، ګورئ تاسو غواړئ چې دا هم لرې کړئ نو دا مارک کې نه لرې کړئ. اوس ما سره یو اپلیکیشن هم ډبل نه دی خو زه تاسو ته یو اپلیکیشن دلته ډبل کوم. مثال زه مسنجر راخلم، ورته وټساپ ورته راخلم او داسې نور چې هر یو اپلیکیشن تاسو وغواړئ هغه دلته ډبل کېږي. نو دا دی زه پکې اپلیکیشن وګورم مسنجر نو ډېر زبردست اپلیکیشن دی. دلته تاسو هر یو شی ډبل کولی شئ. دا مثال ما دلته پکې ګورئ یو ګوره دا پبجي موبایل دی، دا مې مارک کړ. پبجي گیم دی، ګیمونه هر څه چې وي تاسو هغه ډبل کولی شئ. پبجي مې مارک کړلو او مسنجر هغه ما ډبل کړي دي، هغه شته ما سره ځکه یې دلته ونه ښودل. ګورئ ښه دا یوټیوب سټوډیو ده مثال دا مې مارک کړله، دا هم زه غواړم ډبل یې کړم. او ګورئ ویډمیټ غواړم ډبل یې کړم. مکس پلیر دی، هر یو ګور تاسو ته ما ویل چې کوم یو اپلیکیشن مو خوښېږي هغه دلته مارک کړئ. چې کله مو مارک کړو هغه اټومیټیکلی ډبل کېږي او ډبل شي لکه تاسو چې نوی انسټال کړئ. چې کله بیا تاسو دلته خلاصوئ هغه ستاسو زوړ خو به هملته پاتې شي په همغه ځای کې، خو چې کله به تاسو بیا دلته خلاصولو دا اپلیکیشن به تاسو ته داسې اوپن کېږي لکه تاسو چې نوی انسټال کړئ او سر نه دا اپلیکیشن خلاصوئ نو همغسې به تاسو ته دا ډبل کېږي او سر نه به نوی ښکاري. نو دا د ما څلور اپلیکیشنه دا به زه ایډ پرلل باندې کلیک کړم. دا تاسو ګورئ ایډ پرلل سپیس څلور دانې لیکل شوي دي، څلور مې مارک کړي، دا به زه ایډ کړم. نو دا د اپلیکیشن زما دلته ایډ شولې. ایم ایکس پلیر شو. دا دلته چې کوم اپلیکیشن دي دا ټول ډبل دي. مثال فیسبوک دی، مسنجر دی، یوټیوب دی، وټساپ دی، کروم، جیمیل، هر یو اپلیکیشن یو ما سره ګورئ یو ما سره دلته دی. یو تاسو بیا دلته کتلی شئ خپل موبایل کې چې انسټال کړی وي هغه به دلته پروت وي. تاسو هغه اپلیکیشن دا ګورئ ما سره مسنجر دلته شته دی. سمه ده. یو مسنجر خو زما دلته دی، هغه دلته پروت دی. او بل به تاسو څه کوئ همدغه سافټویر ته ولاړ شئ، دغه اپلیکیشن چې کوم دی دا به خلاص کړئ.
دا چې کله خلاص کړو بل اپلیکیشن بل میسنجر ما سره د ګورې دلته راځي دلته اوپن کوم دلته ایډ راځي دا به کلوز کوئ یعنې کټ کوئ به ګوره اوس ما ته دلته دا ډول میسنجر دی دا خلاصېږي نو دې کې زه کولی شم چې بل آی ډي ځان ته ستاسو کومه دویمه آی ډي وي هر یو خوښه وي هماغه آی ډي ځان ته دې کې خلاصه کړئ یو آی ډي به مو هلته خلاص وي یو آی ډي به مو په دې کې خلاصه وي نو همدغسې که فیسبوک غواړئ یو فیسبوک آی ډي به مو هلته خلاصه وي تاسو په یو وخت باندې دواړه آی ډیانې کارولی شئ یو اپلیکیشن دلته خلاصوئ دې ځای کې آی ډي خلاصوئ یو تاسو هلته وي نو فیسبوک هم په یو وخت باندې تاسو دوه آی ډیانې کارولی شئ وټساپ هم کارولی شئ مسنجر هم کارولی شئ هر یو چې وي تاسو کارولی شئ نو تاسو ګورئ دلته به زه ما ته وایي چې تاسو زه ورته دا آی ډي نه ورکوم نه دیټ از نټ می بلکې دا زه نه یم دلته به تاسو بل آی ډي وکړئ خلاصه کړئ تاسو کله دلته بل آی ډي خلاص کړئ لوګین بشئ بس تاسو یو آی ډي دلته خلاصوي یو بل ته خلاصوي همدغسې تاسو هر یو اپلیکیشن دلته کولی شئ ډبل یې کوئ دلته هر څه شته دي هر یو اپلیکیشن دلته ډبل کېږي مثال دلته تاسو کتلی شئ بل اپلیکیشن دی چې کوم انټرنیټ نه بغیر دی ګورئ تاسو هغه اپلیکیشن دلته کاین ماسټر تاسو وګورئ چې ما موبایل کې انسټال کړی نو دا کاین ماسټر تاسو وګورئ دا ما سره دې کې چې کوم دا ډیټا میټا هر څه راخلي هغه چې کوم ایډیټینګ کړی ټول ما ته ښایي دا ګورئ تاسو او زه ما هلته ایډ کړلو دا کاین ماسټر هغه اپلیکیشن کې هلته زه هغه کاین ماسټر خلاصوم هغه ما ته داسې ښایي لکه دا چې ما نوی انسټال کړی بیخي د سر نه چې انسټال یې کړې هغه پرې راځي دا کاین ماسټر زه دلته خلاصوم اوس تاسو اوس وګورئ هماغه کاین ماسټر دی ما ډبل کړی دی صرف او چې ډبل کړم دا ګورئ دا داسې راځي لکه مثال دا کاین ماسټر ما اوس نوی انسټال کړی هغه زوړ هېڅ هم پکې نه راځي هغه خو هلته پاتې شو دلته دا بل انسټال شو یعنې انسټال نه خو صرف یې ډبل کړې ده نو تاسو کتلی شئ دلته هر یو اپلیکیشن چې کوم وي تاسو په همدې طریقې سره ډبل کولی شئ چې کوم اپلیکیشن وغواړئ هغه تاسو کولی شئ چې ډبل یې کړئ وبخئ خلاص یې نه کړو کاین ماسټر همدغسې ګورئ فیسبوک نو فیسبوک به دې دلته لکه ما هغه آی ډي ما خلاصه کړه دې نه به تاسو اوسئ او بل آی ډي به پکې خلاصه کړئ یو آی ډي به مو هلته خلاصوي دلته نو همدغه طریقه ده دغه طریقې سره تاسو کولی شئ په دغه اپلیکیشن کې تاسو خپلې ځان ته چې کوم هر یو اپلیکیشن وي ځان ته ډبل کړئ مننه امید لرم ویډیو مو خوښه شوې وي تر بلې ویډیو پورې خدای په امان او ښه وخت ولرئ